جلال بادشاه یو ډیر نیک او رحم دله انسان وي، خو هغه ډیر زیات کمکل وي. په دې وجه هغه د حکومت چلولو لپاره ډیر عقلمنده مشیران مقرر کړي وي. خو هغه مشیران هم بادشاه له د هغه د سوچ مطابق مشورې نه ورکوي او د هغه خلاف منصوبې جوړوي او د هغه په سلطنت قبضه کول غواړي. په دې وجه هغه همیشه پریشان وي او دا سوچ کوي چې زما د عوامو او سلطنت په سکیږي. یوه ورځ هغه د خپلو مشیرانو سره ځنګل ته د ښکار دپاره تللی وي او د ډیر ښکار او د سیل کولو نه پس چې بادشاه خپل محل ته واپس راځي نو د هغه نظر په یو انسان ولګي چې د ونې لاندې ناست وي او ځان سره خبرو کې مصروفه وي. بادشاه ځان سره دا سوچ کوي چې دا انسان خو یا لیونی دی او یا ډیر زیات عقلمند دی چې په خپله دنیا کې روک دی. بادشاه د خپلو مشیرانو سره د هغه کس خواله ورشي او هغه نه تپوس وکړي چې ته لیونی یې چې ځان سره خبرې کوي. هغه کس بادشاه ته وایي چې لیونی خو دی او ستا مشیران دي او روغ صرف زه یم او زه غواړم چې دا ټول ځنګل ختم کړم او په دې ځای کې محلونه جوړ کړم او د هغې بادشاه زه شم. بادشاه او مشیران چې دا خبره واوري نو هغه ډیر زیات حیران شي، ولې چې دا خبره خو هغه څوک کولی شي چې یا خو لیونی او یا ډیر زیات عقلمنده او بهادره انسان وي. بادشاه خپلو مشیرانو ته وایي چې زه دا کس خپل محل ته بوتلل غواړم. د بادشاه ټول مشیران ډیر زیات ویریږي، خو هغه دا سوچ کوي که چېرې دا کس د بادشاه مشیر جوړ شو نو موږ به د حکم لاندې وخت تیرو او د بادشاه په نظر کې به زموږ حیثیت ختم شي. په دې وجه یو مشیر بادشاه ته وایي چې دا انسان ستا او د سلطنت لپاره غټه خطره جوړېدی شي. خو نور مشیران بادشاه ته وایي چې د ستا بادشاهت ته او ستا عوامو ته هیڅ نقصان نشي در رسولی. مشیران بادشاه ته وایي چې دی به موږ ځان سره محل ته بوزو، که چېرې دی عقلمند وي نو دله به تاسو یوه ښه عهده ورکوي او که لیونی وختو نو دی به موږ دوباره په ځنګل کې پرېږدو. بادشاه د خپلو مشیرانو خبره ومني نو هغه کس ځان سره محل طرف ته روان کړي. په لاره کې هغه کس خپل اس بل طرف ته تاو کی او د تښتېدو کوشش کوي. بادشاه او ټول سپایان هغه پسې شي او هغه راونیسي او هم په هغه لار محل ته روان شي. بادشاه او سپایان چې محل ته ورسي نو خلک جمع وي او بادشاه له مبارکي ورکوي. بادشاه او مشیران چې دا هر څه وویني نو هغوی تپوس وکړي چې تاسو موږ له مبارکي ولې راکوئ. ټول خلک بادشاه ته وایي چې په کومه لار ته تللی وي نو په راتلو کې هم په هغه لار د یو بل ملک سپایان تاسو ته ناست او په تاسو یې د مرګ حمله کوله او موږ سره ډیره یره وه چې تاسو ټول به مړه شئ، خو تاسو لار بدله کړه او په دې وجه بچ شوئ. بادشاه چې دا خبره واوري نو ډیر زیات خوشحاله شي او د الله شکر ادا کړي او هغه دیوانه ته وګوري او دا سوچ کوي چې په دې انسان کې څه خاص خبره ده. او بادشاه حکم ورکړي چې د دې کس لپاره دربار ته یوه بله کرسۍ راوړئ، دی به ما سره په خوا کې په دربار کې ناست وي. مشیران کوم چې د مخکې نه هغه انسان سره بغض او حسد ساتي بادشاه ته وایي چې دا خو دیوانه دی او دی به تا ته څه نقصان ورسوي. هغه دیوانه کس چې دا خبره واوري نو وخاندي او بادشاه خوا کې په کرسۍ کینی. د بادشاه په مشیرانو او وزیرانو دا ډیره بده ولګي او هغوی د هغه کس خلاف سازشونه شروع کړي. خو عزت او ذلت الله ورکوي او یوه ورځ چې هغه کس ناست وي نو مشیران راشي او هغه ته وایي چې موږ تا ته یو ضروري خبره کول غواړو. مشیران هغه ته وایي چې زموږ د بادشاه ډیر سخت اصول دي او ته ډیر احتیاط کوه چې څه غلطي ونه کړې، ګینې بادشاه به ستا سر قلم کړي. دې خبرې اورېدو سره هغه دیوانه انسان ویریږي او هغوی ته وایي چې ما واپس ځنګل ته بوځئ. مشیران او وزیران چې دا خبره واوري نو په زړه کې ډیر خوشحاله شي او دا سوچ کوي چې زموږ منصوبه کامیاب شوه.
مشیران هغه لا مشوره ورکړي چې بادشاه تا په یو حالت کې هم د محل نه بهر نه پریږدي، خو موږ تاله یو مشوره درکو او که تا زموږ په مشوره عمل وکړو نو بادشاه به تا د محل نه وباسي او ته به خپل ځای ته واپس ورشي. هغه دیوانه انسان هغوی ته وایي چې ما ته منظوره ده. مشیران هغه ته وایي چې سبا څنګه بادشاه دربار ته راشي نو ته به هغه لا په سر سپېړه ورکړې. په دې سره به بادشاه ته یقین وشي چې ته واقعي دیوانه او د هغه دپاره خطرناک یې، نو بادشاه به تا د محل نه وباسي. هر کله چې سحر شي او بادشاه دربار ته راشي نو هغه کس بادشاه له سپېړه ورکړي چې په هغې سره د هغه د سر نه تاج پریوزي او د هغه تاج نه یو لړم راوځي. بادشاه چې لړم وویني نو هغه د هغه کس نه نور هم متاثر شي او اوس د هغه یقین پوخ شي چې دا انسان زما د سلطنت دپاره ډیر زیات فایدهمند دی. بادشاه د الله شکر ادا کړي او هغه دیوانه کس دپاره د انعام اعلان وکړي او هغه لا د اوسېدو دپاره جدا محل ورکړي. وزیران او مشیران کم چې د مخکې نه د هغه کس خلاف وي ډیر زیات ویریږي او هغوی سره د خپلو عهدو فکر شي او دا سوچ کوي چې که دا سلسله هم دغسې روانه وي نو یوه ورځ به دا کس په ټول ملک قبضه وکړي او موږ ټول به ختم شو. بل طرف ته هغه دیوانه انسان دا سوچ کوي چې دا وزیران او مشیران خو ډیر ښه او عقلمنده خلک دي او هغه په خپل زړه کې دا فیصله وکړي چې دا وزیران او مشیران ما ته کومه خبره کوي زه به په هغې عمل کوم. بله ورځ چې هغه دیوانه انسان ناست وي نو هغه مشیران بیا راشي او هغه ته وایي چې موږ تاله یوه بله مشوره درکول غواړو او که چېرې تا زموږ په مشوره عمل وکړو نو بادشاه به تا ته نور انعامات درکړي. هغه پاگل انسان هغوی ته وایي چې زه به همیشه ستاسو په خبره عمل کوم. مشیران هغه ته وایي چې هر کله سحر شي او بادشاه دربار ته راشي نو ته د هغه نه کرسۍ راښکه او هر کله چې سحر شي او بادشاه راشي او خپله کرسۍ کې کیني نو هغه دیوانه انسان ته هغه نه کرسۍ راښکي او بادشاه چې وګوري نو د کرسۍ خپا د مخکې نه خرابوي. بادشاه چې کرسۍ ته وګوري نو هغه دا سوچ کوي چې که زه په دې ماته کرسۍ کې کېناستلی وې نو پرېوتی به وم او د ټول دربار مخکې به ملامته شوی وم. بادشاه هغه دیوانه انسان سینې سره راجوخت کړي او دا اعلان وکړي چې دا انسان د نن نه پس زموږ د ملک د ټول پوج جرنیل شو او دغه شان هغه کس د سلطنت د پوج جرنیل جوړ شي. خو اوس د مشیرانو ارادې ډېرې زیاتې خطرناکې شي او هغوی هغه دیوانه انسان قتل کول غواړي او په سلطنت قبضه کول غواړي. هغوی ټول راجمع شي او یو مشوره وکړي او په هغه مشوره کې هغوی دا فیصله وکړي چې موږ به خپل ګاونډي ملک لا پیغام ولیږو چې ته په موږ حمله وکړه او زموږ جرنیل قتل کړه او بیا زموږ په محل حمله وکړه او بادشاه قتل کړه او په دې ملک کې یو نوی حکومت جوړ کړه او په مونږ کې یو کس بادشاه کړه او هغه بادشاه به ستا هره خبره مني. بادشاه ته چې خط ملاو شي نو هغه د حملې دپاره را روان شي. بل طرف ته بادشاه د هغه دیوانه انسان په نگرانۍ کې خپل پوج د جنگ دپاره ولیږي. هر کله چې د دواړو ملکونو پوج یو بل ته مخامخ شي نو هغه دیوانه جرنیل اعلان وکړي چې د ټولو نه اول به زه او د مخالف ملک بادشاه جنگ کوو. د مخالف ملک بادشاه او پاگل جرنیل یو بل ته مخامخ شي چې په دغه دوران کې یو زمری راشي او د مخالف ملک په بادشاه حمله کوي چې هغه پاگل جرنیل هغه زمری سره په جنگ شي او زمری په هغه ځای کې مړ کړي. بادشاه چې دا هر څه وویني نو هغه خپل پوج ته حکم وکړي چې جنگ دې بند کړی شي او دې انسان ته هیڅ مه وایي ولې چې دا یو ډېر رحمدله او غیرتي انسان دی او د سره چې نور څومره هم خلک دي او هغه ټول قید کړي. هغه دیوانه انسان چې د بادشاه دا خبره واوري نو هغه اعلان وکړي چې خبردار چې څوک هم مشیران او وزیرانو لا ګوتې ورنړي. بادشاه چې د هغه دیوانه جرنیل دا خبره واوري نو هغه د هغه نه نور هم متاثر شي چې دا انسان څومره وفادار دی چې په خپلو دشمنانو هم ننګ او غیرت کوي.
هغه پاگل جرنیل په ټول ملک کې مشهور شي او په کور کور کې د هغه د وفادارۍ او بهادرۍ کیسې مشهور شي او ټول خلک د هغه ډیر عزت کوي او هغه سره د زړه نه مینه کوي. بادشاه هغه پاگل جرنیل سره د خپلې لور واده وکړي او هغه دواړو ملکونو دشمنی په دوستۍ کې بدل شي. خو د مشرانو او وزیرانو زړونه بالکل نه بدلیږي او هغوی دا سوچ کوي چې کچره دا سلسله هم دغسې روانه وي نو یوار ورځ به موږ ټول د دې انسان غلامان جوړ شو. په دې وجه هغوی دا ځل د هغه انسان خپله د قتلولو فیصله وکړي. خو په هغوی کې یو بزرگ مشیر هغوی ته وایي چې دا انسان واقعي ده چې پاگل دی خو دی مخلصه دی او داسې کسان الله ته ډیر ګران وي. او بل دا چې قسمت د هغه طرف ته دی او که تاسو هر څه وکړئ نو تاسو هغه لا شکست نشئ ورکولی او که دې تاسو مړ هم کړئ نو د عزت او شهرت په نور هم سیوا شي او تاسو به مجرمان جوړ شئ او د قانون مطابق پس تاسو د ټولو سرونه قلم کولی شي. مشران چې د بزرګ دا خبره واوري نو هغوی خپله فیصله بدله کړي او د خپلو زړونو نه بغض او حسد ختم کړي او هم د هغه انسان په بادشاهت کې وخت تیرول شروع کړي. هغه ته د مشرانو د غدارۍ پته وي خو هغه هغوی ټول معاف کړي او هغوی په خپلو عہدو برقرار وساتي. ګرانو کتونکو تاسو ته د دې کہانی نه څه سبق حاصل شو؟ د کمنټس په ذریعہ د خپلو خیالاتو اظهار ضرور وکړئ او که چېرې تاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ.